ستا په یونیورسټو کې هلکان نه جینکۍ لګیا دی آیس او چرسونه او د نشو بازارونه ګرم کړي دي. منګه بچو ته پلار مور د فرض مونځ حکم نه کوي. زمونږ بچي فرض مونځ نه کوي، دې ته املا ماته ده. او دا لاسه کې خفه کېږئ به نه. په کور کې که د کار روزګار والا یو هلک دی دکانداري کوي که نه، روپاټې ګټي، روپاټې پیسې ګټي. د الله نبي خو ځکه فرمایي تعس عبد الدینار وعبد الدرهم وعبد الخمیسه. برباد دي شي هغه د درهم او د دینار باندې چې بس صرف روپۍ او اشرفۍ پیژني او شړۍ پیژني بس، او کمبل پیژني چې بس پیسې دي او کمبل. یعنی مطلب د دنیا سہولیاتو پسې ګرځي، نه د الله عبادت، نه د الله بندگی، نه الله سره تعلق. دې خبر نه ځان نه خبره. نو دا کم چې ولا روپۍ راوړي نو کده د چرته چټۍ ورځي نو ستاسو خیالي مونځ ته هم نه پاسې سار یاره وایي ټوله هفته ستړی شوی دی پرېږده اواز ورته مه کوئ په قلاره به یې وکړي. نو که ویې کړو که ویې نه کړو دا زموږ حال دی. او چې کله بیا سکول لځي او کالج لځي وختي وختي پاسې شابه درکوه ناشته یې له وختي تیاره کړي هله شابه خو دا ته پوښتنه کوي چې تا مونځ وکړو که نه، دا کالج فرض دی که دا مونځ فرض دی؟ ټیک ته لاړ شه کالج له، موږ خو دا نه وایو چې کالج له مزه کالج لځي سکول لځي یونیورسټۍ لځي بلکل لاړ شه. ښه خبره جدید تعلیم حاصل کا خو ګډېږه پکې ما صحیح ده. موږ د یونیورسټو خلاف نه یو، موږ د تعلیم خلاف نه یو، خو ته ځې تعلیم له ولته به وایي هیره باپونه ځې تعلیم له بېلته تړونه کې او ګډېږې نو دا بې شرمي او دا بې غیرتي پکې مه کوه، بې حیایي پکې مه کوه، ځان په شرمونو مه شرموه. او پښتون او مسلمان غیرتي د جینکو مخې ته نه تاویږي، دا تاویده پکې مه کوه. او پښتنه او مسلمانه جینۍ د پردو هلکانو مخې ته نه تاویږي نو دا تاویده او بې غیرتي پکې مه کوه. تعلیم وکړه که نه. ستا په تعلیم کې 100 نمبر دی، زه تا نه دا تپوس کوم. ستا په دې ټول ملک کې زه تا نه دا تپوس صوبه کې نه د ټولې دنیا یونیورسټۍ ما ته ووایه که نه ستا د یونیورسټو په ټوله دنیا کې چې کوم فهرست دی چې له ټاپ دا ده، دویمه دا ده، درېیمه دا ده، 500 پورې چې کوم یونیورسټۍ دي په دنیا کې په ټاپ باندې پای کې ستا نوم نشته دی، ستا یو یونیورسټي پای کې نشته. کړه ته دې راخستي خالي تعلیم. بیا ما ته وایي دا ګوره د دې مولا په دې جب کې دا موبایل دا جاپان جوړ کړی دا امریکې دا به جاپان نه جوړولی، دا ته ما لیږلی وي یونیورسټۍ له انجینیرنګ تا ویلی دی، دا به تا جوړ کړی وی، ته به تکړه شوی وی. دا چې زه جاپان ته محتاج یم او دا زه امریکې ته محتاج یم او دا ماله د برطانیې نه هر څه را روان دي او ګاډی مې هم د بل ځای نه را روان دی، موبایل مې هم دا ته باندې څه شوق پرېوتی دی. زه خو چې کم کار لیږلی وم دغه دې ولاړ یم الحمدلله الله دې رانه قبول کړي. زه یې دې له نوم لیږلی خو تا باندې دا ویل وي دا یې زده کړه ټکنالوجي تا ماله دا ولې نه دی جوړ کړی. دا تپوس به زه تا نه کوم تې زمانه نه شي کولی چې تې زمانه کې. عجیبه خبره ده. دا زمونږ حال دی. د مونځ تپوس نشته دی او دا دغه شته دی اعلانونه چې ګوره اتڼ به بیا په بله ورځ باندې په پلاني تاریخ کوو. قسم په الله زموږ ټوله خفه کېږي په دې باندې. دا خو څه د کافر د کور نه نه دي راغلي، مسلمانان دي او دومره بې غیرته شو چې د رباب ټنګ ته نشي ټینګېدلی، د ډول ډنګ ته نشي ټینګېدلی او بل طرف ته جاړي او په موږ ظلمونه دي او په موږ دا چلې او بدامني ده. نو څه کردار دی ادا کړه؟ څه دې وکړه؟ تاسو توره وکړه. په دې به بدامني ختمېږي چې تا راتاو شي په میدان کې ګډا وکړي، رقص وکړي، اتڼې وکړي. کوم ملک کې په دې بدامني ختمه شوې وښایه ما ته. نو که تعلیم لځې خو لاړ شه، ښه خبره ده. او سهار د فجر مونځ غم نشته دی او پراټې ونه پخ کړي دي، سړی تعلیم کوي، تعلیم یافته صاحب دی. او چې په کومه ورځ یې چوټي په هغه ورځ یې بیا راپاسوي هم نه. یاره وایي ټوله ورځ یې سبقونه ویلي دي، سبقونه یې ویلي دي، سبقونه یې ویلي دي او ډېر ګران ګران سبقونه دي، غټ غټ کتابونه دي. د چرسو سګرټي راکاږي په یونیورسټو کې، آیس جینکۍ پې راواوړېدلې ستا په یونیورسټو کې هلکان نه جینکۍ لګیا دی آیس او چرسونه او د نشو بازارونه ګرم کړي دي. ستا څه کردار دی؟ ته څه نیغ نیغ کېږې چې ته ما ته ځان نیغ نیغ کړې؟ ستا کردار څه دی؟